بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس ته ښه راغلاست. غواړم چې د هوم منیو تاسو ته تشریح کړم. را به شو اول کټ ته، اول کوم خط چې تاسو غواړئ کټ یې کړئ له یو ځای څخه یې واخلئ بل ځای ته یې اوسئ، راشئ کټ انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې خط له دې ځای څخه واخیستل شو. غواړم چې دلته راشي، پیسټ ووهئ، دلته به راشي. غواړم چې بیرته دلته هم راشي، بیا هم پیسټ ووهئ، دلته هم راځي. له اصلي ځای څخه اخیستل کېږي بل ځای ته وړل کېږي. صحیح ده. خط انتخاب کړئ، غواړئ چې کاپي ده، کاپي له یو ځای څخه اخلي همالته یې پرېږدي او بل ځای ته وړي. تاسو وینئ چې خط دلته پاتې ده. زه غواړم چې دلته راشي پیسټ ووهئ، خط دلته هم راغی. صحیح ده. که غواړئ چې بیا راشي بیا یې ووهئ، همدومره چې څومره مو پکار وي هماغومره یې ووهئ، راځي دلته. صحیح ده. بل څه شی دی؟ ډوپلیکیټ ده. کله چې کوم سلایډ تاسو غواړئ چې هماغه سلایډ دوه وارې راشي، تاسو ډوپلیکیټ ووهئ. تاسو وینئ چې دا سلایډ دوه وارې راغی. بل فارمټ پوینټر ده. کله چې تاسو غواړئ یو ډیزاین، مثلا دغه ډیزاین وینئ، صحیح ده، دلته مالک الاسلام امیري، دغه ډیزاین زه غواړم چې په دغه عملي شي. تاسو راشئ دلته فارمټ پوینټر دوه وارې ووهئ، راشئ خط انتخاب کړئ، دوه وارې فارمټ پوینټر ووهئ. هماغه ډیزاین زه غواړم چې دلته عملي شي، په خط به انتخاب کړم، هماغه ډیزاین دلته هم عملي شو. که غواړئ چې نور کارونه ترسره کړئ، خط ولیکئ یا کوم بل کار وکړئ، اول د انتخاب څخه وباسئ، بیا نور کارونه مو وکړئ. صحیح ده. بل به راشو پیسټ ته. پیسټ کې څه شی دی؟ یو یوز ډیسټینیشن ټیم ده. اول به راشم له دې ځای څخه به دغه خط کاپي کړم. صحیح ده. غواړم چې دا یو بل سلایډ ته کاپي کړم. صحیح ده. تاسو به راشئ دلته او یوز ډیسټینیشن ټیم، هلته مو ولیده چې اندازه ډېره زیاته وه. دلته به اندازه یې په یو مناسب شکل ته تبدیلیږي او بیا به کاپي کېږي. تاسو وینئ چې اندازه یې 9 ته تبدیله شوه، یو مناسب اندازه ته پیدا شو، بیا کاپي شو. که دلته یې کاپي کړم، دلته به هم یو مناسب اندازه ته پیدا کېږي او کاپي کېږي به. صحیح ده. او کله چې زه غواړم د هماغه شکل کاپي شي، بیا راشئ دغه انتخاب کړئ، په هماغه شکل چې هلته و دلته به هم هماغسې کاپي شي. که غواړئ چې د عکس په شکل کاپي شي، دا انتخاب کړئ. اوس تاسو وینئ چې دا یو عکس ده، تغییرات هم پکې نه راځي. بل د څه په شکل که غواړئ تنه خط راسي، یو ځای انتخاب کړئ، ډیزاین به نه راځي، تنه به خط راځي. صحیح ده. بل پیسټ سپیشل ده. که غواړئ چې د عکس په شکل HTML لا کوم بل شکل تاسو غواړئ چې پیسټ شي، هغه شکل انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم چې د عکس په شکل JPG عکس په شکل دا پیسټ شي، دا انتخاب کړئ، دا هماغه JPG عکس ده. صحیح ده. بل پیسټ لینک ده. را به شو پیسټ لینک د بل پروګرام لپاره ده. مثلا ایکسل لا کوم بل پروګرام تاسو غواړئ چې خط کاپي شي. صحیح. زه ما دلته لیکلي AVG، ما دا کاپي کړم له ورډ پروګرام څخه. زه غواړم چې دا PowerPoint ته کاپي شي. کولی شم چې دا ساده مستقیم هم کاپي کړم، خو زه غواړم چې تاسو ته پیسټ لینک تشریح کړم. صحیح ده. تاسو راشئ پیسټ لینک ته او د ورډ دا انتخاب کړئ. که غواړئ چې یو د ورډ آیکن په شکل راسي، دا انتخاب کړئ. که غواړئ چې خط خپله راشي، بیا دا انتخاب کړئ. صحیح ده. تاسو وینئ چې دا خط کاپي شو. لینک ولې ته وایي؟ په دې خاطر چې تاسو غواړئ چې دلته کلیک وکړئ، د ورډ پروګرام به تاسو لپاره راشي هماغه ځای. صحیح ده. که غواړئ چې دلته یو بل هایپر لینک په شکل راشي، بیا راشئ دا انتخاب کړئ، پیسټ لینک، هایپر لینک، یو خط ده، تر لاندې به لینک لاندې به یو خط راشي او په شین رنګ به کاپي شي. صحیح شو. دا د پیسټ برخه. اوس به د کلیپبورډ برخه تشریح کړم. دا تاسو چې څه شی کاپي کوئ، مثلا دا خط ده. صحیح ده. دا خط زه کاپي کوم. دا چیرې ذخیره کېږي؟ دا کلیپبورډ کې ذخیره کېږي. کلیپبورډ ده. کله چې تاسو دا ځای ووهئ، تاسو لپاره به کلیپبورډ راشي. که غواړئ چې ټول پیسټ چې په یو ځلې راشي، دلته پیسټ حال انتخاب کړئ، ټول څه شیان چې دلته دي هغه ټول به پیسټ شي. که غواړئ چې ټول پاک شي، له پیسټ څخه پیسټ ځای خالي شي، بیا دغه ځای ووهئ. صحیح ده. او بل کوم ځای چې مو خوښه وي، کوم خط چې مو خوښ وي، هماغه غواړئ چې پیسټ کړئ، هماغه انتخاب کړئ، هماغه پیسټ کېږي. صحیح ده. بل که غواړئ چې دا ځای موف کړئ، له دې ځای څخه بل ځای ته هم وړی شئ. که غواړئ چې سایز یې بدل کړئ، دا هم کولی شئ. که غواړئ چې دا ځای بند کړئ، کولی شئ چې بند یې هم کړئ. صحیح ده. بل د آپشن برخه ده. د کلیپبورډ آپشنونه دي. کله چې تاسو خط څو ځلې کاپي کړئ، کلیپبورډ به اتومات ډول راشي.
او که غواړئ چې دوه ځلې کنټرول سی ووهئ دا راشي دا ځای غیر فعاله کړئ تاسو به ووینئ چې دا فعاله ده. زه به اوس کلیبورډ بند کړم. کله چې دا ځای انتخاب کړم دوه ځلې کنټرول سی ووهئ تاسو لپاره به څه شی راشي کلیبورډ راغی. صحیح ده. بل collect without showing office clipboard دا تاسو لپاره چې څه شی کاپي کوئ ټول به راټولوي درته دا که فعال که غیر فعال ډېر تاثیر نه لري. صحیح ده. که غواړئ په کلیبورډ کې 24 فایلونه ځایږي. کله چې تاسو غواړئ چې دا څه شی کاپي کوئ دغه معلومات په سرچ بار کې هم راشي دا انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې زه غواړم دا کاپي کړم. صحیح ده. تاسو وینئ چې دا معلومات دلته هم راغلو هغه په دې خاطر چې ما دغه ځای انتخاب کړی و. دا ځای انتخاب کړئ دا معلومات راځي. که غواړئ چې په سټیټس بار کې راشي دا ځای انتخاب کړئ تاسو به ووینئ چې کلیبورډ دلته هم شته. تاسو وینئ دا کلیبورډ ده. که غواړئ چې معلومات یې راشي بیا راشي کلیبورډ ته د شو سټارس نیر ټسک بار. کله چې دا انتخاب څخه وباسئ کله چې تاسو خط کاپي کوئ د خط معلومات به دلته نه راځي. که غواړئ چې راشي هماغه انتخاب کړئ بیا معلومات به هم تاسو ته راځي. تاسو وینئ چې هغه معلومات دلته راځي. که غواړئ چې کلیبورډ کې 24 فایل ځایږي. صحیح ده. مثلا غواړئ چې دا له دې څخه پاک کړئ. صحیح ده. راشئ ډیلیټ ووهئ. که غواړئ چې پیسټ شي پیسټ ووهئ. ډیلیټ ووهئ. که غواړئ چې پیسټ شي پیسټ ووهئ. که غواړئ چې ټول پاک شي کلیر ووهئ. که غواړئ چې دا ځای بند شي دا هم وکولی شي له دې ځای څخه دا انتخاب کړئ. دا و نننی درس. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه.